داسې کاري چې په یو کلي کې ګل رحمان نومې سړی اوسېږي. د هغه په کور کې د هغه ښځه او موري او یو ورسره مشر ورور هم اوسېږي، کم چې ډېر کامچوره او بېکاره نمونه او بس تیارې ته ناست دي. بل طرف ته ګل رحمان ډېر محنتي او زمیندار سړي، په خپله ځمکه محنت کوي او ټول کور چلی. د دې دا ځمکه او کور د مور په نومي او پلار یې مړ شوي. لورې خاوند دې څه شو؟ پټي نه راغلی دې که نه؟ نه مورې هغه لا نه دی راغلی، وایي نن به لږ لیټ درځم کور ته. لورې زما د دې زوی خیال ساته، ډېر محنتي دی، زموږ ټول کور هغه چلی. ما ته ګل رحمان بچی ډېر ګران دی، ولې چې دی د پلار په شان محنتي دی. مور هر وخت د ګل رحمان صفتونه کوي او دای په دې مشر انګور ډېر بد لګي. دې ته دې اوس خیال دی لکه چې د دې سره پیو زوی دی او دا بل ورته نه ښکاري. صبر وکړه، نن مرتضی سره خبره کوم چې د دې نه بیل شو. بیا چې ماسخوتن شي نو مرتضی ته ښځه وایي داسې کار دی مرتضی چې زما دې کور کې نوره ګزاره نه کېږي، بس اوس د دې نه ځان بېلوه. ولې خیر شه، څه چلو شو؟ ستا مور هر وخت د ګل رحمان صفتونه کوي او قشره انګور هم ډېره خوښه ده او ما ته خو بیخي هډوکې نه اچوي. او یاره نن سبا ما ته هم دا ځان څه کچه کچه ښکاري، ولې چې ګل رحمان پیسې ګټي او زه دغه شان لکه د میارې سنډه په کټ کې ناست یم. داسې کار وکړه مرتضی چې د دې نه ځمکه پیسه کې واخله، د دې به هم کار خراب شي او مونږ به هم د کور بیل کو، ایله به مې دا زړه یخ شي. نه نو کم دی، ځمکه خو د مور په نوم ده او څه ووایم کورالی راکي، د هغې خو زه په سترګو بد لګم. واکه مکله وایي خر یار که او مطلب دې بار که، ورشه چیرې ورله شروع که او بیا ورته د ځمکې خبره وکړه. ټیک ده ځه کوشش به وکړم، ګورو چې څه کېږي. بیا چې سار شي نو مرتضی د ځانه مذوب جوړ کړي او مور ته وایي مورې څنګه چل دی، دوایي دې پوره ده که نه؟ ګوره خپله دوایي په ټایم اچوه. او زما دوایي پوره ده، خو تا ته زه ډېره زر رایاده نه شوم، ولې خیر خو دی؟ نه مورې داسې څه خبره نشته، ولې زما مورې ما وی چې تپوس پوښتنه درنه وکړم. زه ټیک ده، ډېره مهرباني چې تا زما دومره تپوس وکړو. مورې ما درته یو ضروري خبره کوله، ما وی چې ایسته کې دا جایداد په موږ تقسیم کې نو ډېره به ښه وي، ولې چې بیا به پرې وروسته زموږ بچي جنګ جګړې کوي، دا ښه خبره نه ده. داسې کار دی مرتضی چې زه لا ژوندی یم او جایداد څه په دې وجه نه تقسیموم چې بیا به دا کور په څه چلیږي. اوس خو ګل رحمان بچی لګیا د پټي نه سونه راوباسي. نو مورې دغې سره زما سویمه ده، زما په دې جایداد کې حق کېږي، نو بس ما له هغه ځمکه راکړه او ګل رحمان نه دا کور ورکړه. لومبې خو زه دا جایداد تقسیموم نه، او که داسې مې څه اراده م وه نو تا له به کور در کوم، ولې چې ته د ځمکې د ساتلو نه یې. اوس فلحال یې څه نشته، شا بغیر بدلوه. مرتضی مور ته خبره ور مخکې کي خو هغه ورته انکار وکړي. الکه ګل رحمان فصل خو د ماشاءالله ډیر ښایسته دی، لاسو کې د ډیر کمال دی ښه. او کنه کلیواله بس ډیر محنت مې پې کړی دی، شپه او ورځ ته نه ګورم، بس پټي کې لګیا یم، زه ویم چې د کور د اخراجات پوره کیږي. او ټیک ده ګل رحمانه، خو ګورې ما درته یو خبره کوله، د بارانونو ورځې دي او بس فصل دې تیار دی، زر یې ووخه، کو باران پې وشو نو فصل به دې تبای. او ستا خبره ټیک ده، بس ګورم د ورځ دوه کې د ګل رحمان د فصل هر څوک صفتونه کوي، ولې چې هغه پې ډېر محنت کوي. ښه نو تا مور سره خبره وکړه که نه؟ څه ووی درته؟ او خبره مې ورسره وکړه خو هغه نه مني، هغه وایي چې کله مړه شم نو بیا به په جایدادونو یو بل له ګریوانونه وشنوې، وایي اوس لا سم نشته. نو ولې مونږ به دې ته ناست یو څه؟ زما دې کور کې نور وخت نه تېرېږي، مور دې په تا کې او په ګل رحمان کې ډېر فرق کوي او دا په ما ښه نه لګي، په حیا کې د دې نه ځان بېلوه کو هر څه یي. او یاره ما ته هم دا مور ډېرې رټې سپورې وایي او ګل رحمان ورته د سر تاج ښکاري، غم مه کوه، دې نه زه څه غم کوم. په دغه کلي کې یو غونډی چې هغه ته پولیس هم لاس نشي اچولی، هغه د خلکو په ځمکو ناجایزه قبضې اچوي، نو مرتضی هغه پسې راشي. سلام علیکم نیکه. وعلیکم سلام.
خیر شه وایه څه له راغلي مرتضی هغه ته وایي چې ما له مور حصه نه راکوي نو تې راله په زوره واخله تاله به یې په ښه ریټ درکم نو هغه غونډه ورته وایي زه ستاسو په جایداد داسې قبضه نشم اچولی د هغې دپاره لومبې په سټام باندې ستا د مور دسخط په کار دي د هغې نه پس بیا زه زور چلولی شم داسې بغیر ستا مزه څه نشم کولی نو صاحبه مور خو ما ته سپې سړی نه وایي نو ما له به ستا څنګه دسخط کي بس داسې وکړه چې کله هغه ودی نو په سټام باندې ترې ګوتې ولګوه هغه ما له راوړه نو زه به درله پیسې درکم او جایداد به زما شي ټیک ده جي دا خو دې راته ډېره ښه طریقه وښوله بس زه هم داسې به وکړم بیا مرتضی کور ته را رواني نو یو کس ورله مخې له راشي سلام علیکم رورا ته د ګل رحمان رور یې کنه او ورور یم ولې خیر شه یاره د هغه د بوساړې پیسې وې ما سره ما وې چې دا ورله ورکم خو هغه په لاس نه راځي دا ولې نو کم دي ما له راکړه که نه د بوساړې پیسې ولې زه د څه دپاره یم نه کنه هغه سره زما زوړ حساب کتاب چلیږي هغه ورسره هم کول غواړي کنه اوس ته په څه پوهېږې چېرته د پټي په خوا نه تېر شوې بس هغه له به یې پخپله ورکم مرتضی چې دا ووري نو ډېر زیات کچه شي دا څنګه چل دی زما خو په دې کور کلي کې اړو عزت نشته غم مه کوه چې پیسې راشي نو عزت به پخپله راشي بیا په سبا باندې ډوبه وریځ راشي نو ګل رحمان ډېر پریشانه شي ښځې چې د څه یره وه هماغه وشو باران راتلو واله دی او فصل تیار ولاړ دی دا به وهل غواړي که هر څه نو اوس پسه کې ګل رحمانه کو باران شو فصل خو به تباه شي او که نه ښځې بس راځه چې دواړه لاړ شو زه به کټایي کوم او ته به راسره مدد کې ټیک د ګل رحمانه زه چې لاړ شو دی چې لاړ شي نو مشر ورور ورته غلی ولاړي او وږې ورته ایښي زه شابه ښځې نن موقع ده دی خو د خیره پټي ته لاړل ته ورشه او مور له مې د نشې دوایي ورکړه چې هغه وده شي ښه ټیک ده زه کوشش کوم مور یې په کمره کې ناسته وي چې دې کې د مرتضی ښځه راشي او ورته وایي مورې تا دوایي خوړلې ده که نه هغه نور خو لاړل پټي ته ما وی چې دوایي درکم ټیک ده بچې دغلتې په میز کې ده زه به وخورم د مشرې انګور ورته په اوبو کې د نشې دوایي اچولي او هغه ورته په میز کیږي بل طرف ته ګل رحمان او د هغه ښځه په پټي کې لګیایي کټایي کوي ولې چې وریځ راغلي خو د باران امکاني خو بیا لږ ساعت پس هغه وریځ لاړه شي او سور نور شي ګل رحمانه بس کا دا په یو ورځ کې نه کیږي او هغه د نور شو بس باران نه کیږي او ستا خبره ټیک ده ستړی کړم بس نور به بیا سار لوکم اوس زم چې دا ګاډی والا ته حواله کم بیا به زو کور ته بل طرف ته مرتضی د مور نه په بېهوشۍ کې په سټام ګوتې ولګوي او بیا خپل سامان وتړي او د کور نه تېښته کوي چې دې کې ورله ګل رحمان او د هغه ښځه مخې له ورشي الاله ولې خیر شه چرته ځې یاره مونږ چرته ځو په چکر په کور کې ډېر زیات تنګ شوي یو یو میاشت پس په کور ته راځو نو دا ولې لاله دومره اچانک پروګرام جوړ شو او بس توکم په انتظار دي په دې وجه زر ځان رسوو بس تاسو د مور خیال ساتئ زما راتلو پورې بیا به ګپ لګوو هغې چې لاړ شي نو ګل رحمان پې شکي شانتي شي ګرانو کتونکو را روانه هفته کې به بل اپیسوډ نشر کوو هغې پورې موږ سره اوسئ ډېره مننه